غزې او د اسرائیلو د سولې پیمان له منځه لاړ. نن کله چې فلسطینیان پیشنمي ته راپورته شوي وو، په دو باندې هوایي بمباردمان شوی دی چې د 300 نه ډیر خلک پکې شهیدان شوي دي. ویل کېږي چې کیدای شي د مړو تعداد له دې نه هم ډیر شي. خبره ځکه خرابېږي چې د اسرائیلو د دفاع وزیر ویلي دي چې دوی به بیرته جګړې ته ور وګرځي او فلسطینیان به په شدت سره تخریب کړي. په سوربیا کې بیا د دوی د تاریخ تر ټولو ستره مظاهره شوې ده، د دې دپاره چې په یو ریل سټیشن کې دفتن یو منزل راغورځېدلی او 15 نفره پکې مړه شوي. نو اوس ځوانان په ځانګړي ډول محصلین تظاهرات کوي چې 15 نفرو مرګ دپاره که 15 نفر راپورته شي نړۍ بدلوی شي. دوی په ځانګړي ډول د حکومت په فساد باندې نیوکه کوي او وایي چې دا ساختمان داسې چاته ورکول شوی و چې په صحیح شکل یې نه دی جوړ کړی او د همدې له امله د دې هیواد د ولسمشر نه د استعفا غوښتنه کوي. خو اصلي خبر اصلا دا نه دی. د دې مظاهراتو په کنټرول کې د داسې یو غږیزې آلې نه استفاده شوې ده چې خلک وایي په غیر رضاکارانه شکل یې دو منډو ته مجبوره کړي دي. ځینې خلک وایي چې اصلا خپل عقل د لاسه ورکړی دی او پرته له دې چې وغواړي د مظاهرو نه تیښتې ته مجبوره شوي. جالبه خبره دا ده چې انځورونه هم ښایي چې کله دا غږ پلی شوی دی خلک پرته د دې چې وغواړي په 2 منظمو لینونو جدا شوي دي او منډې یې شروع کړي دي. دغه آلې نه په امریکا کې هم یو ځل استفاده شوې وه، خو خبره دا ده چې داسې څه ډول غږ ده چې ستاسو ماغزه کنټرولولی شي او دوی ورته د بیم ساوند نوم ورکوي. البته د تاسو نظر څه دی؟ افغانستان کې سره دی چې موږ داسې ټکنالوژي نه لرو چې خلک داسې غږونو باندې وډار کړو، خو د طالب د ټوپک زور په کافي اندازه د دې غږونو نه دروند دی. او د 2 ماشومانو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبرسازه شوي. یو داسې کوچولو ماشوم چې مونځ کوي او خپل خرګوش باندې هم سجده کوي او مونځ ورباندې کوي، او بله داسې کوچنۍ ماشومه چې ډبلیو ته د ډبل یو فکر کوي. وایي اورئ. No, W. Double BB Willow. No, not double. د نن ورځې تازه حالات همدا وه. تر بیا ښه وخت.